مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې یو ځای کې مې بیان وکړ بیان نو دا خلک واجبه عجیبه تپوسونه کوي نو په بیان کې ما د موسی علیه السلام واقعا بیان کړه وی چې کله به د موسی علیه السلام واقعا بیان کړه نو یو کس را پاسې د مشر اوس ټول خلک هم ناستي بیان چې ختم شو بلا دنیا دا وی ما ته وی چې استاد جی تا خو د موسی علیه السلام دا واقعا بیان کړه خو زه درنه یو تپوس کوم مال به داغي جواب راکې وی ما وته چې وکړه تپوسو وی ما ته چې تا د موسی علیه السلام دا کیسه وکړه کنه مونږ ته دا واقعا بیان کړه د موسی علیه السلام د مور سنومو وی چې کله ما ته دا وی نو ما ته د موسی علیه السلام د مور نوم څه معلومو وی ما وی چې اوس خو با مولا یا ما څه خو به وته وایم کنه وی بلا خلق را جمع شي وی ما وته چې ټیک شو دا زه خو به تا د موسی علیه السلام د مور نوم یم خو اول زستانه یو تپوس کومه مال به جواب راکې وی چې بالکل به درکم وی ما ورته چې ستا د مور سنوم دی هغه مشر ته مې وی هغه یو خو بل خو وکتل وی چې مولوی صاحب زبر د دونه دنیا په خلکو په مخ کې تاسو د خپل مور نوم اخلمه نو ما ورته چې ته د خپل مور نوم نشي غشتې د خلکو په مخ کې او چې پیغمبر دی نو دا غنوم په ما باندې اخلي دا غنوم به ته د خلکو په مخ کې اخلمه وی په دغه باندې مې د ځان خلاص کو او تاسو ته پته شته تاسو ته پته د موسی علی السلام د مور نوم څه دی د موسی علی السلام د مور نوم چاله ورزي نه دا یاد ساده د اذان سره خان د موسی علی السلام د مور نوم چې کوم دی نو دا یوکابد دی یوکابد د موسی علی السلام د مور نوم دی ښا که تاسو نه چره څوک تاسو کې دا سید نور نومونه وسره هم راغلي خدا مشهور دي اکثر علما او کتابونو یوکابد لیکل دي نو که تاسو نه څوک تاسو کې بده کې با اکثر خلک چې د دې د مسلو تاسو بدانه نه کوي چې کوم فرض او واجبي د داسې سیس تاسو بدانه کوي چې باغې کې د سره د نه پکې دنیاوي پیدا یو نه پکې د آخرت څخه پیدا دا صرف د مولوی صاحب د پریشان کولو لپاره او د دې قسم خبرو لپاره